آیا تاسې اورېدلي چې د ازموینو ملي ادارې د ازموینو سیستم له انساني لاسوهنې خوندي دی؟ هو، حتما به مو اورېدلي وي، خو راځئ چې نن یې درباندې عملي وګورو چې په دغه سیستم کې څنګه د یو ګډونوال آی ډي کارت، پوښتنو کتابچه، حاضري او د ځوابونو ورقه چاپ او د کوم سیستم له لارې سمو ځوابونو ته نمرې ورکول کیږي چې د انساني دخالت څخه بشپړ خوندي دی. دا هغه سیستم دی چې د ازموینو ګډونوالو ته یو ځانګړی آی ډي نمبر ورکوي. کله چې د یو ګډونوال آی ډي نمبر په سیستم کې ثبت شي، سیستم په اتومات ډول د نوموړي لپاره د همغه آی ډي نمبر په اساس د پوښتنو کتابچه، حاضري او ځوابونو ورقه چاپ کوي. آیا دا به مو هم اورېدلي وي چې د یو ګډونوال د پوښتنو کتابچه د بل ګډونوال د پوښتنو له کتابچې سره فرق لري؟ که هو، نو څنګه؟ که ووایو چې یو انسان یا څو انسانان کینی او د کانکور ازموینې هر ګډونوال لپاره بیله د پوښتنو کتابچه جوړه کړي، دا چاره به څومره وخت ونیسي او څومره به بریالۍ ثابته شي؟ ښکاره خبره ده چې زرګونه انسانانو ته په یو وخت مختلف ډوله کتابچې جوړول به د انسان د وس نه ډېره پورته خبره وي. له نیکه مرغه ازموینو ملي اداره کې دا چاره د یو پرمختللي سیستم له لارې پر مخ وړل کیږي چې هغه د چاپ د اثر ماشینونه دي. ومو لیدل چې دا چاره په څومره ښه شکل او اسانه طریقه ترسره کیږي. آیا دا چاره د انسان په وس پوره ده؟ ښکاره خبره ده چې ستاسې ځواب به منفي وي. بالکل همداسې ده، دلته د انسان له وسه پورته کار په ډېرې اسانۍ او خوندي ډول ترسره کیږي. راځئ چې بلې برخې ته لاړ شو او وګورو چې دغه سیستم ستاسې سمو ځوابونو ته په کوم ډول نمرې ورکوي. کله چې ازموینه بشپړه شوه، ستاسې د پوښتنو کتابچې، آی ډي کارتونه، حاضري او د ځوابونو پاڼې ازموینو ملي ادارې ته په خورا خوندي شکل سره راوړل کیږي. په دې مرحله کې ستاسې د پوښتنو کتابچې، آی ډي کارت او حاضري په محفوظ ځای کې ساتل کیږي. لکه څنګه چې په یو وخت کې زرګونه ګډونوالو ته د مختلفو پوښتنپاڼو جوړول د انسان د وس خبره نه ده، نو همداشان د زرګونه ګډونوالو ځوابپاڼو ته د نمرو ورکول هم د انسانانو په لاس له ستونزو ډک او له ځنډ او خنډ به خالي نه وي. نو دا چاره به څنګه ترسره کیږي؟ ازموینو ملي اداره د سیمې په کچه یو پیاوړی سیستم لري چې دغه سیستم له لارې په ډېره چټکۍ سره په داسې حال کې نمرې ورکوي چې د انسان لاسوهنه پکې امکان نه لري. دا هغه ماشین دی چې د ګډونوالو د ځوابونو پاڼې لولي، په کوم اساس او څومره سرعت سره لولي. دا ډېره عجیبه ده، ستاسې ذهن به یې ونه مني، خو دا ماشین په یوه دقیقه کې له 150 څخه زیاتې ځوابپاڼې لولي او د ځوابپاڼو ټول معلومات سیستم ته ورکوي. له دې وروسته د ریچک یا دویم ځل کتلو مرحله شروع کیږي. په دې مرحله کې سیستم ته پورته شوي معلومات یو ځل بیا په دقیق ډول کتل کیږي ترڅو ډاډ حاصل شي چې آیا سیستم ته ټول معلومات په دقیق ډول پورته شوي او د ځوابپاڼو لوستلو ماشین ځوابپاڼې په دقیق ډول لوستلې دي. که بیا هم کومه ځوابپاڼه په سم ډول نه ولوستل شوې یا کومه تېروتنه رامنځته شوې وه، د بیا ځل لپاره ځوابپاڼه دغه ماشین ته ورکول کیږي ترڅو بشپړ دقیق معلومات سیستم ته پورته شي. ومو لیدل چې سیستم څومره په اسانۍ سره د یوې ازموینې ټولې چارې په پوره دقت، سرعت او منظم ډول سره ترسره کړي. راځئ چې د سیستم د دقت او سرعت په اړه درته لږ معلومات درکړم. دغه سیستم د پیاوړو ماشینونو درلودونکی دی. کولی شي چې د 100,000 نه د زیاتو ګډونوالو نتیجې له یوې اونۍ څخه په لږه موده کې په ډېر دقیق ډول چې د یوه ګډونوال نتیجه د بل ګډونوال د نتیجې سره یو شان نه وي چمتو کړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې وګورو سیستم په کوم ډول یو ګډونوال ته نمرې ورکوي او پایلې چمتو کوي. دا چاره هم ډېره پیچلې ده او د انسان د وس خبره نه ده، ځکه دلته د زرګونه ګډونوالو له منځه هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستې وي د خپل انتخاب مطابق څانګې ته په اتومات ډول معرفي کیږي او پایلې اعلان ته آماده کیږي. تر دې ځایه ټولې چارې د یو پیاوړي سیستم له لوري پر مخ وړل کیږي او ومو لیدل چې د انساني لاسوهنې څخه خوندي دي. دلته سیستم موږ ته یوازې په یو فایل کې نتیجه په لاس راکوي چې موږ یې صرف د ګډونوالو د خبروي په موخه د نشر او خپرېدو صلاحیت په غاړه لرو.